زه دا وایم چې زندگی کې چې انسان ژوند الله تعالی امانت ورکړی دی، هر سړی د دې زندگی سره رخصتیږي او هر سړی د قبر دی توري کندې ته ورشو کیږي. کوشش انسان دا وکي چې د دنیا سره د سړی رخصتېدل په داسې حالت کې چې د بل حق د بل ظلم د سړی پر ذمه باندې فاته نه. ځکه کچېرې د بل حق او د بل ظلم د انسان پر ذمه باندې فاته بیا د هغې ظلم سزا هلته ورکول ډېره سخته ده. الله تعالی نظام داسې دی چې نور هر څه معافي کوي، لیکن د بنده د ظلم او د بنده د حق معافي الله تعالی نه کوي. زموږ د امت کې شهادت ډېره لو مرتبه ده چې الله تعالی چاته ور نصیب کړي، او شهید ډېر لوړ انسان دی چې الله تعالی کوم څوک په شهیدانو په قطار کې ولیکي او شماري کړي. غالبا علامه قرطبي د شهید متعلق یو خبر را نقل کړې ده چې شهید ته بعضې جزئي فضیلتونه الله تعالی داسې ورکړي دي چې نبي ته یې نه دي ورکړي. یو فضیلت د حدیثو په دوه وخت راخصه دی چې په شهید باندې چې کله په میدان جنگ کې دا زکندن وخت راسي د هغې د روح اخیستلو دپاره الله تعالی میدان کاروزار میدان جنگ ته په خپله راسي. نبی د نبوت سلوړه درجه په انسانیت کې نسته، هر څومره لوی ولی دی، هر څونه غوث او قطب او ابدال دی، پر هغې چې کله د وفات وخت راسي د هغې روح الله تعالی په عزرائیل علیه السلام او په ملایکو باندې اخلي. لیکن په میدان جنگ کې چې پر شهید باندې د روح اخیستلو وخت راسي الله تعالی ملائکه ته وایي تاسو سره یو طرف او بل طرف ته سئ، د زما دپاره خپل نفس قربان کړي، زه د ده دپاره خپله ضابطه قربانوم، زه په خپله د روح قبض کوم او زه په خپله د روح اخلم. او دویم فضیلت یې دا ورکړی دی چې کله هر څومره د لوړې درجې انسان په دې امتونو کې وفات سي نو د هغې دپاره غسل دی، پیغمبر علیه السلام ته غسل ورکول سوی دی، لیکن د شهید متعلق د الله فیصله دا ده چې غسل یې نشته. هر څومره د لوړې درجې انسان چې دی چې هغې کله د غسل څه وروسته هغې په کفن کې پیچل کېږي، شهید هغې په خپلو وینو په خپلو خارو خټو کې لړلی، الله تعالی وایي پرېږدی چې په دغه شکل د قیامت میدان کې زما حضور ته ودرېږي. او هر څوک چې د دنیا سره رخصت سي هغې ته نوم د مړي ورکول کېږي. الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته وایي انک میت و انهم میتون، لیکن شهید په باره کې ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، شهید ته به څوک په مړي باندې نه وایي. او چې عام انبیا دي چې کم چاته الله تعالی د شفاعت اذن او اجازه ورکوي نو روایت پر دې باندې دي چې د هغې اجازه او شفاعت د قیامت د میدان څخه شروع کېږي، لیکن د شهید شفاعت دا د قبر څخه شروع کېږي. چې د قبر په زندگی کې کچېرې د شهید نور قریبان په تکلیف باندې د قبر په زندگی کې هم د هغې شفاعت کولی سي، د ده پر شفاعت باندې الله تعالی پر هغې د قبر زندگی اسانه کوي. او د شهید متعلق پیغمبر علیه السلام وایي یغفر للشهید کل ذنب، چې د وینې اول څاڅکی مځکې ته رسېدلی لا نه، الله تعالی صغیره او کبیره ټول ګناهونه ور معافوي، لیکن یو شی دی علت دی، که د چا سره ظلم کړی و، که د چا مال غصب کړی و، او که د چا قرض او فور ورباندې پاته سوی و، الله تعالی شهید ته دا هم نه وربخښي. نو ما درته ویل د شهید د وینې د اول څاڅکي سره صغیره او کبیره ګناهونه الله تعالی ټوله بخښي، لیکن که چیرې د چا سره د ده څه ظلم سوی و او د چا سره تجاوز سوی و او د چا حق د ده پر ذمه باندې فاتو، الا الدین الا الدین الا الدین، پیغمبر علیه الصلاة والسلام 3 ځله دا راګرځوي چې دا نه معافي شي. نو مقصود دا دی چې کله سړی هر څومره عباداتو کې هر څومره ښه زندگی تیره کړي، لیکن چې د بل سره د سړي د طرفه ظلم سوی، ناجایز سوی، زما د په الله قسم کې بیا سړی یا لمونځ خلاصولی سي، یا روژه خلاصولی سي، یا جهاد خلاصولی سي، یا تبلیغ خلاصولی سي، یا نیک عمل خلاصولی سي، یا شهادت خلاصولی سي، یا د زندګۍ بل عبادت خلاصولی سي، چې د کم چا پر ذمه باندې د بل حق فاتوي د هغې د بل د حق عوض به خامخا سړی ورکړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي اذا تصابت امتی سقطت من عین الله، چې کله یو څوک د بل چا سره د ښکنځلو ظلم وکړي، ښکنځل ورته وکړي
او زما د امت په انسانانو کې چې کله ښکنځل زیات سي نو سقطت من عین الله، دا د الله تعالی د نظر رحمت سه وغورځي. الله تعالی به دې امت ته د رحمت په نظر باندې نه ګوري چې په کم قوم کې ښکنځاوي او بدی ویناوي زیات سي. ځکه په داسې حال کې د دنیا سره رخصتېدل چې د بل چا سر پر انسان پر ذمه د بل چا مظلومیت پاته نه وي، د بل چا حق د انسان پر ذمه باندې پاته نه وي، او گجیره د بل چا حق د انسان پر ذمه باندې پاته وي. او چې کله په داسې حالت کې سړی د دنیا سره رخصت سي بیا غو د ډېرې غټې خسارې او د ډېر غټ نقصان او د ډېر غټ تاوان سره انسان مخامخ.